او د دې وخت ولایت ټول سره درخواست دی خپل مسؤلیت ټول متوجه شي هغه بارا کچي که پیرداري که چوکیداري که کومنداني که رئیسي که غمشي هر څوک که زه ما کوم مسؤلیت نه ما پرون دا مسؤلیت نه درلودی ما په کندهار کې مسؤلیت درلودی نن چې دلته سرپرست راغلی که او تایي که دوی که ورځې داسې ما څخه پوښتنه کوي زما زموږ د بخت پلس پوښتنه کوي زما څخه د مجاهدینو پوښتنه کوي زه په دې ته خدمت کوم زه په دې پیره کوم زه په دې خدمت کوم زه په شپه ورځ ځای ورکوم دا موږ تاسو ته د پیردار سره ورسېږي بیا در معاف کړي دا د ټولو مسؤلیت دی په دې کې په شپه ورځ ځای ورکوو هر څوک خپل مسؤلیت خپل ملګري خپل کوم مسلک چې چا سره رسول کړي او ځینې مسؤل کوم امنیت دی که د قومندان کوم امنیت دی که د رئیس کوم مسؤلیت دی که د ولسوال صاحب د قومندان صاحب کوم مسؤلیت دی چې د راو خدمت پر ولس باندې دا به کوو په دې کې وخت نه وکړو یو به دا کار کوو دا ځای سره راوړو ټول مسؤلیتونو ته متوجه کېږو هر څوک شي که چا څه مشکل درلودي دا د معاون صاحب سره امنیت مسؤل ستا قومندان صاحب په حج کې د عصر شریک کوي که هغه نه کوي هغه یې څه ستونزه وایي هغه مسله شریک یې او تین مسله کوي خو دا عذر به نه وي چې د چش مشکل وي د چش مشکل وي هر څوک د خپل مشکلات د خپل کار ته متوجه کېږي او بل خپل ثبت سپیې ته متوجه کېږي خپل ثبت سپیې به کوي په دې کې دا عذر نه وي نو موږ تقریبا دا څه کار په کار تېر کړو نو په نظم کې مشکل لرو نه په امنیت کې مشکل لرو نه په ثبت سپیې کې مشکل لرو هېڅ څه مشکل کم خلک ورته معنی دي مشران په وار واره کوي احترام په وار واره کوي ثبت سپیې به کوي بیا به عذر نه وي چا په اداره کې د چا د چیر د کس وو ټول کس وو بیا په وخت بیا د چا ورمنل کېږي او کوم اوضاع یا په کومه ساحه یا په کوم ولسوالۍ کې کوم نقصانات کوم مشکلات تا نه کار دا کړی دې زموږ یا زما د غفلت یا ستاسو د غفلت بیا عذر د منلو نه دی چې دا موږ دا مشکل پیښ شو او دا مشکل و